أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. څنګه چې موږ پارټس اف سپیچ تیر لیسن ډسکس کړو د هغې نه پس بیا یو سانحه راغلی وه په پنیر باندې کمپیوټر راغلی د هغې باره کې موږ ویډیوز جوړ کړي نو کوم چې شهیدان شو دی الله پاک چې هغې له مغفرت نصیب کړي او کوم چې لواحقین دي هغې له دې الله پاک صبر جمیل ورکړي. موږ خپل سیریز چې کوم دی هغه به جاري ساتو. نن په پای کې ټول ناولنې ناون ډسکس کوو چې ناون څه شی دی د وړوکوالي نه یعنې کله چې موږ سکول ته تللي وو نو ناون موږ هر ځای کې اورو که په هغه پرایمري لیول باندې میډل لیول باندې یا په های لیول باندې نو دغه ناون موږ اورو صرف هغه رټې خو لګوي چې د پرسن پلیس هر تھنګ از کالډ ناون صرف دغه ډیفینیشن په انګلیش کې مې یاد کړلی خو په آیډیاز باندې نه وي پوه شوي په د دې ناون په بیسیک باندې موږ نه وي پوه شوي چې دا دی څه شی ځکه چې موږ ناون چې کوم دی دا په هر ځای کې استعمالوو په ګرامر کې ټول نه سیوا چې کوم دی په پارټس اف سپیچ کې هغه ټول نه سیوا چې کوم دی هغه ناون استعمالیږي. نو راځئ پېژنو چې دا ناون پکې څه شی دی. نو موږ هم څنګه چې رټه لګول هغه ډیفینیشن به وکړو څه چې د دې تعارف دی د هر شي ځان له تعارف وي نو د ناون هم دغه شان تعارف دی. نو موږ به هغه تعریف ولیکو چې د name of person place things or an idea ګانې هم idea is called noun. یا موږ دا دویم تعریف داسې هم کولی شو. دویم تعریف یې داسې دی چې د naming word is called noun. داسې تعریف هم موږ کولی شو چې د نومونو والا الفاظ چې کوم دي ظاهره خبره ده چې کوم ورډز دي ورډز خو موږ ویلي چې دغه په مطلب باندې موږ پوهېږو نو چې کوم نومونه والا ورډز دي نو هغې ته موږ ناون ویل کېږو. نو دویم تعریف یې موږ داسې هم کولی شو. زیاتره تعریف موږ دا کو خو دا تعریف هم د دې دپاره چې کوم دی هغه پټ راځي چې د نیمینګ ورډ از کالډ ناون. څومره چې هم ورډز دي هغه نیمینګ دي یعنې نومونه دي نو هغه موږ ناون استعمالوو. په اردو کې دې ته موږ اسم وایو. په اردو کې موږ د دې تعریف داسې کو چې کسی شخص جگہ یا آئیڈیا یا چیزوں کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. دغه شان په انګلیش کې موږ دلته کې موږ درې څلور خبرې ذکر کړلې. یو خو څه ذکر کړلې یو خو پرسن ذکر کړلې یو خو پلیس ذکر کړلې یو خو تھنګ ذکر کړلې او یو خو آئیډیا ذکر کړله. نو د دې شیزونو نومونه چې کوم دي ظاهره خبره ده په دنیا کې چې څومره هم شیزونه دي د هغې ټولو نومونه دي هغه سیزان چې موږ پیژنو د هغه نومونه د پیژنګلو دپاره ایښودلي شوي دي. نو چې کوم شیزان موږ پیژنو هغې له موږ نوم ایښی دی او په هر نوم باندې موږ هغه سیزان پیژنو. لکه زما په لاس کې دا مارکر دی بورډ دی یا دا موبایل دی ستاسو په لاس کې ستاسو ګیر چاپېره چې کوم دی دیوالونه دي یا نور داسې شیزان چې هغه ټول د هغه هر یو شي ځان له نوم وي. نو دغې نومونو ته دغې نومونو والا ټکي ته موږ نیمینګ ورډز ورته هم ویل شو ناون ورته هم موږ ویل شو. دلته کې موږ ویلي چې پرسن په هر ځای کې چې پرسن دی دغه شان په هر ځایونه چې کوم دی هغه کو اسلام آباد دی پېښور دی پاکستان دی انډیا ده انګلینډ دی هغه پلیس دی نو هغې ته موږ د هغه ځای نوم چې کوم دی هغې ته موږ ناون وایو. یا پرسن چې کوم دی زه هم پرسن یم ته که دا ویډیوز ته ګورې ستا په غیر چاپېره څوک خواته ناست دي هغه هم پرسن. بل دلته کې دریم نمبر کې موږ لیکلي تھنګس چې کوم دي اشیا سیزونه چې کوم دي لکه دا مارکر هم یو سیز دی موبایل هم یو سیز دی یا کتاب هم یو سیز دی دا بورډ هم یو سیز دی. په دنیا کې چې څومره هم سیزان دي د هغې نومونه هم دي نو دغه نومونو ته هم موږ ناون وایو. بل څلورم نمبر دا ډېر خلک نه ذکر کړي صرف دغه درې سیزان ذکر کړي لکه پرسن پلیس تھنګس ذکر کړي چې د دې نومونه چې کوم دي نو هغه ناون دي. خو ما پکې یو بل سیز لیکلی آیډیاز مې پکې لیکلي آیډیاز لکه زه سوچونه کوم یا نور داسې لکه فرض که انټیلیجنټ شو ذهانت شو د قابلیت هم دغه نوم موږ ورکړی دی. یا زه محبت مینه چې موږ څه ته وایو د دی هم یو نوم دی. نو دغه آیډیاګانې چې کوم دي دغه سوچونه چې کوم دي نو دا هم په ناون کې راځي ځکه چې د دغې سوچونو هم موږ نومونه ورکړي. نو دغې ته ځکه موږ په دویم تعریف کې هم لیکلي چې د نیمینګ ورډ از کالډ ناون. د نومونو والا الفاظ چې کوم دي هغې ته موږ ناون وایو. بعضې خلک وایي دا بورډ ناون دی مارکر ناون دی. مارکر بورډ ناون نه دی د دې د نومونه ناون دی. د هر شي چې کوم نوم دی هغه ناون دی. دغه څیزونه په خپله ګورې ناونه نه دي چې دا ډفرنس موږ معلومولی شو. بیا موږ د دې ټایپ ذکر کوو. دوه غټ ټایپس دي ټایپس اف ناون چې کوم دي دوه غټ ټایپس دي ټایپس اف ناون.
یو ټایپس د دې څه دی؟ یو ته مونږه کامن اینڈ پراپر ناون دوه ټایپس دي کامن ناون اینڈ پراپر ناون. اوس دا دوه ټایپس په موږ څنګه پیژنو؟ په دنیا کې چې څومره هم شیزونه دي، بعضې هغه یو شانتې دي نو هغې له موږ یو نوم ورکړلی، بعضې څیزان داسې دي چې هغه هغې له موږ جدا جدا نوم ورکړلی. په هغه کامن نومونو کې بیا موږ جدا خاص کړی موږ یو نوم دی نو هغې ته موږ پراپر ناون وایو. راځئ په تفصیل سره وایو چې کامن ناون څه شی دی. د کامن ناون ډیفینیشن هم موږ داسې کوو چې کامن ناون موږ څه وایو چې the name of a common person, place or things is called common noun. عام شیزونه چې کوم دي نه د عامو شیزانو یا د عامو ځایونو یا د عامو کسانو یا د عامو څیزونو چې کوم نومونه دي هغې ته موږ کامن وایو. لکه فرض که یو ډېر څیزان دي د هغې هغه خصوصیات یو شانتې دي نو هغې له موږ یو نوم ورکړلی. لکه فرض که ما سره په لاس کې دا مارکر دی، دې ته هم زه مارکر وایم، دې ته هم مارکر وایم، داسې په بل ځای کې کوم مارکر دي هغې ته هم موږ مارکر وایو. د دې دا خصوصیات یو شانتې دي. د کومو څیزونو یا د کومو خلکو یا د کومو ځایونو چې دغه خصوصیات یو شانتي موږ په ذهن کې یو داسې نوم والو چې زموږ په ذهن کې د هغې ډېر شي ایډیاګانې راشي. لکه زه وایم مارکر نو زه ما دا نه دي ویلي چې دا مارکر یا دا مارکر، تا سره که مارکر دی که بل ځای کې مارکر دی که هر ځای کې مارکر دی هغه مارکر دی. د هغې کار څه دی؟ خط لیکلی دي نو ځکه دغې له یو نوم ورکړلی هغې ته ویلي مارکر. یا که زه ووایم چې سیټي یو ښار مې ووایي نو ښار خصوصیت څه دی چې هغې کې به ډېر زیات آبادي خلک به پکې ډېر زیات دي. که په پاکستان کې یو ښار دی که په انډیا کې یو ښار دی که په انګلینډ کې یو ښار دی نو د هغې دا خصوصیات یو شانتې دي. ښار مې ووایي، ما چاته ووایي چې ښار ته ورشه نو د هغه ذهن به ډبل مایندډ شي، لکه هغه به پوره په دې باندې نه رسېدلی چې کوم ښار ته ورشم. که ما د یو خاص ښار نوم واخیست نو بیا به هغه وپېژني، که ما د خاص ښار نوم نه اخیستی نو هغه بیا په ذهن کې سوچونه کوي چې کوم ښار دی یادوي. نو دغه شان چې کله زموږ په ذهنونو کې د ډېرو شیزونو یو نوم واخلو او ډېر شیزونه پکې راشي دغې ته موږ کامن نوم وایو. لکه اګزامپل یې موږ وایو چې سیټي، یا زه وایم چې بوای زه هم یم بل هم دی بل هم دی او ته هم یې بوای. دغه شانتې مارکر هم زه ویلی شمه، دغه شانتې موبایل هم زه ویلی شمه. نو داسې چې کوم کامن شیزان دي یو نوم د ډېرو شیزانو لپاره استعمالېږي. لکه فرض که یو 50 شیزان دي مثال په طور هغې له ما یو نوم ورکړو دې ته موږ کامن ناون وایو. دویم نمبر ټایپ د دې څه دی؟ 1 نمبر دا شو. دویم نمبر ټایپ چې کوم دی هغه پراپر ناون دی. پراپر ناون د پراپر ناون ډیفینیشن موږ څنګه کوو؟ هم دغسې ډیفینیشن دی خو لږ فرق دی پکې. د نیم موږ څه وایو په پراپر ناون کې موږ وایو د نیم اف a special، د کامن په ځای موږ سپیشل یو خاص سپیشل پرسن، پلیس آر things. کوم سپیشل شیزونه چې کوم دي هغې ته موږ پراپر ناون وایو. دې ته موږ په اردو کې خاص اسم خاص وایو او دې ته موږ اسم عام هم ویلی شو. دې ته یو بل نوم ویلی شي اسم نکره اور اسم معرفه. په اردو کې ورته دا نومونه هم موږ وایو. نو دغه سپیشل پرسن پلیس تھینګس چې کوم دی د خاص ځایونو، لکه ما یو نوم واخیستو هغه ذهن زموږ په یو کس لاړو. لکه زه د یو کس نوم والم چې اکرم، ما ووایي اکرم را روان دی نو اکرم به که موږ چاته خبره کوو نو هغه به په دې پوه شي چې اکرم یو خاص هلک دی هغه را روان دی. دغه شان که زه ووایم اسلام آباد یا زه ووایم پېښور نو دغه خاص ځایونه دي ډایرکټ زموږ ذهن په هغې باندې ورځي. دغه پراپر ناون چې کوم دی دا چې موږ نوم واخلو ډایرکټ زموږ ذهن په یو شیز باندې ورشي، یعنې د یو شیز خاص نوم چې کوم دی هغه پراپر ناون دی. نو دا د موږ سره د ناون دوه غټ ټایپس وو، یو کامن ناون یو پراپر ناون او ناون هم موږ وپېژندو. نو لحاظه اوس په موږ په کامن ناون کې پراپر ناون کې ډفرنس چې کوم دی هغه به معلومولی شو. د دې څه اګزامپل دي لکه اکرمو، کراچي، پېښور او دغه شانتې نور ډېر شي نومونه چې کوم دي هغې ته موږ
پراپر ناون وایو. که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو سره لایک کړئ، شیر یې کړئ، او که چینل ته وروسته پورې تاسو نه یې سبسکرایب چینل ته سره سبسکرایب کړئ چې را روانې کومې ویډیوز دي هغه تاسو ته لومبې را رسي. نیکسټ ویډیو به انشاءالله په نور پارټس اف سپیچ باندې په ترتیب سره به دغه ټول پارټس اف سپیچ ډسکس کوو. نو نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله د پروناون ذکر کوو. والسلام.